دا سړی موږ سرخي را سرخي وروره پر دغه سړک رالو اوس یې بېلته کاټ کړلو دا څه کیسه ده ولاکه جوکر دې ولې دې تلوار دی غمی سړک دی وایي هنداره سړک دی موږ مېلې ته راکللو نو بارو مو د ټکسي پیسې نه درلودلې د چرګانو پیسې مو نه درلودلې زموږ نیت چې چپس وخورو ښه کندهار دی دلته ګوګل میپس انتن نه ورکوي دی پر ګوګل میپس روان دي علیک سلام تا ته اجازه درکړې ده دا خرکۍ نه پرېښوئ میر صاحب څنګه مټر دې رانیولی دی السلام علیکم یاران په خیر په دې هیله چې روغ جوړ او خوش خوشحاله به زما شاته چې نفر ویني دی دی ته څوک یې وروره دی نو دلته اکا جاني را سره دی اکا صاحب په خیر خیراتي کراري ده دا شا چې راړولې ده دا ډېر مؤمن انسان دی نو موږ دوی یو ځای د خیر سره او دلته دی راغلی چې چپاوې را باندې جوړ کړی دی ولې دې تلوار دی غمی سړک دی وایي هنداره سړک دی افغانستان پرمختګ نه دی کړی بخښه کوئ نو موږ د خیر سره یو ځای برابر پر لار دی توی چې شیر دوز د بیخي تلوار یې شي راولاړ شو کوم بالا برګ نو موږ اوس فلحال راغللو اوس راغللو د سلیمان دی و کور ته دغه ځوان هم ناست دی داسې موټرګاټ هم لري دا ستا دی د موټرګاټ زه صحیح دی موږ به دلته لمونځونه وکړو بالا مخ پر حرکت او دغه شی چې ویني دا مخ تکسر دا هم رانیوي د خیر دا چې د چا دی نفر یې ته څه کوئ بس موږ رانیوي بالا خیر خیرات دی بالا لمونځونه کوو امیر صاحب محترمه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته امیر صاحب دا رقم خوښ یم که یا واه امیر صاحب ته زموږ مشر یې خوښ مو سلامونه احترامات په خیر یې خیریت یې کړل ټول د مټر د چا دی امیر صاحب امیر صاحب څنګه مټر دې رانیولی دی لمونځونه مو وکړه موږ په خوشحال پسې جامه وکړله حاجي اکا د خوشحال پسې جامه زموږ دا صحیح ده نو بالا د خیر سره حرکت دی ځو واخه اکا د مټر سپریان دې پورته کړه چیرې ځو ولا که هغه به بیا ځای پر لارې در وښو ای وروره تا موږ ته جمع راکړه ستا نیت صاف و څنګه دې نیت صاف کومه دعا دې وکړه دغه دعا مې وکړه خدای پاک لمونځ راڅخه قبول کړي ماني صاحب زه زنګ وروم چې جالبه دا اول لمونځ د راکړي دعا بل نفر وکړله دا څه سره کړې وه جمع دی راکړي دعا بل نفر کړې وه د هغه جمع نه وسته دعا نه وسته کار په اتفاق کو دعا لمونځونه د ګور د ستا زما له شپه لمونځ دا دی دا دعا تا وکړله دا څه کېږي دا څنګه حساب هېڅ مشکل نه لري نو موږ را روان شولو د دوی د کوره څخه د دوی شاته چې دواړه ناست د دوی دواړه د کوره څخه اوس د بایپاس پر چوک کې زه د محبس سره ګرده یو ځای کېږو خدای دې وکړي سم نیمۍ نه یې راغلي وه خدای دې وکړي چې اوسې زپله راغلي دا زموږ موټروان دی سرتوګرې سره کومه نیکه کړي دي روغتون ته نه ځو وای په وردګو کې چې سړی کوچنی پیدا شي ته پوهېږې هغه د دې غټه دوه چې شي دی وایي خدای دې ښه میټروان کړي خدای دې در ښه میټروان کړي ته څه وایې نو اوس هم دی ښه میټروان شو وردګ سلامۍ جو ته امیر صاحب بنجامین ته تللو څنګه مسافر بیا څه وکړو اختم ليه اختم سدب بدخشان یا دا واری اغسل میالانو ورشي چې اگر دا ماده وعلیکم سلام تا ته اجازه درکړه ده دا خرکۍ نه پرېښوئ اجای صاحب ښه په خیر خیریات یې کرارې ده او بېشکه زما ګوتمۍ را په ګوته کړه زما ګوتمۍ را په ګوته اشنا دانه د مور شجې مبارکي راکړئ سره کم ګوتمۍ ده یا سره کم ګوتمیان دي د نوکانو د خوا اپه غواړم نورې بیخي نامې ګوتمیان دي بابا صاحب ښه څوم ښه په خیر خیریات یې کرارې ده علي جان چیرې دی نو بټران ټوله سرپراس ولو څلور مټره څلور نفره بالا زو د خیره سره مخته یو علي جان او معلم صاحب راپورته کوو بالا د خیر حرکت بسم الله الرحمن دا کوم ځای دی سنځري ته نارسېده در پله لږ راکښته دلته ودرېدو په دا پمپ کې چیلو راچوو دا مسجد دی لمونځونه به وکړو د ماښام بالا حرکت دی هر معلم صاحب هم راغلی دی دا شنسلی دی زموږ موټر هغه دی زموږ موټر ولې نه ځو بالا تیل مو ور واچولوه
راغلو دلته یو ځای یاران اختج راته شوله ساچرۍ کوي وسایق کوي بالا کارونه غمیان دي هغه نفر هلته ناست دي دا کار کوي بالا خو نه کارونه نور ګرده غمیان دي لږ لار پاته ده ګریش ته خو راورسېدلو دغه شاته دروازه ده وینئ هغه زما یاره سوه چې د دروازې هغه دغه پر لیکلي وه لرغونې او تاریخي وه چې هغه وایي لرغونې او تاریخي او ویاړلې ګریش ته په خیر راسي هغه ځای مې هېر شو چې در باندې ووینم په څونه وخت کې به رارسېدلي یوسف په نظر تقریبا 3 ساعته دا په دې خاطر چې موږ په طبیعت رالو په مینه رالو پر لارې موږ شمال مې یم نو چې په یاد پر لارې مو مست شان اورېدله معنا دا شی چې به ویني دا پی ډي چارجینګ یعنې فاسټ موږ ایفونان په چارج وو ایفون 14 هم ښه خوندوره امپیتري هم ښه نامي مثال بجې هم درښکاره کوي خوندور لوک شی ځای ښه در معلومېږي چیرې خرڅېږي موبین صاحب یاران اکسسریز کندهار مارکیټ په د 2 منزل کې په درسته لاس کې آفرین چپه لاس کې واښه کوه دا دقیق ادرس یې درکوي بالا خو نو سر مو خلاصېږي معنا خو دا موټر هم موږ نوی رانیولي دي دا شی هم پکښې کې لیکم بیا په کار معنا ما دوکان ته راسي دا وینئ موږ میلې ته راکللو نو بارو مو د ټکسي پیسې نه درلودلې بالا مو موټر رانیوی بالا د ټکسي ورو کرایه به چت سوله بالا د ټکسي د کرایې څخه خلاص ولو نو اوس دلته راللو بر مو دغه نه درلودله د چرګانو پیسې مو نه درلودلې پرې چاپېله مرغان تاوان کړله او په ښار کې مایان ګران اوس دلته رالو په ګریش کې رانیسو دلته رالو په ګریش کې رانیسو اوکې زموږ نیت و چې چپس وخورو هغه د پیسو نیستي و بر مو مایان کړل مایان مو کړله بس الله جار څوک دغه رقم د پیسو د نیستۍ څخه وساتي الله مو تاسو هم دغه رقم استو نیست که خرابه نه کې ښه د غونه صحیح ده بالا موږ رارسېږو ته ودې چې چېرې ځو ځای نه دی رامعلوم اکا صاحب مو بیا یې وغه مخ موټر چې دی دی مو یو ځای بیایي دغه موټر بیا زموږ نه دی دی اوس چې تېر شو کومې خواته ځو ملا صاحب داسې پر دا ځای ځای در معلوم دی لښکرګاه سره تېر سوي یو ښاره نو موږ داسې ولد خلک را روان کړي د لښکرګاه در رایې را تېر سوي وایي لښکرګاه ته ځو ما زما ماګان دي دا څونه ښایسته شرکت یې جوړ کړی دی شرکت تجارتي وشیشه پروشي محمد صادق حسین لیمیټډ موت مارکیټینګ وینئ څونه ښه خلک یو نو موږ داسې ولد خلک را روان کړي د ګریش په بازار کې پوښتنه کوي اوس لښکرګاه ته ځو که ګریش ته ځو دا هم زموږ یو خوبایي ده موټروان خاص پر دغه چوک ولاړ دا کم چوک دی د غازي امان الله خان څلور لارې او لاره نه در معلوم اوس علي حرکت یې وکړي لار لږ معلومه سول بالا د خیره سره د دغه نفر څخه موږ پوښتنه کوو دغه نفر دا مخامخ ولاړ دی او دی په دا موټر دا چمونه کوي معنا موږ ښه پوره ورکړي دغه زموږ د خوبایان څه یو خوبایي ده چې موږ ورکړي معنا موږ دلته ډېر ولاد خلک یو حاجي صاحب ورکړي موږ ورکړي لار به نه یې در معلومه د کندهار لار در معلومه ده ښه راکاټېږو بېلته راکاټېږو د مور شجه لار مو غلطه کړې اوس به بېلته پیدا کړله ته ودرېږو چې بیا یو ځای مې کاټېږو که نه کوي خوند به راکړي چې څو بجې ته به ورسېږو خوند به هلته وکړي چې بېلته م کورو ته بوځي چې داسې دلته بالا لار نه پیدا کېدل خیر نو بالا دا دي کاټ سولو معنا د آینداره خوب نیول دي د اجیاران کاټ سول دا نیم ساعت کېږي دغه د ګریش په کوڅو کې مو ګرځي پلا پورته سو بیا کښته سو ځای نه پیدا کېږي ځای نه ولې وراره ولې ځای در سم رک دی غټ ماما زور ته د غازي امان الله خان چوک ته راسه غټ ماما چې دې شی مې داره نه داره چوک ته راسه زورور لوکیشن ورته پورته کړی دی هغه لارې ګرده بندي چې لوکیشن یې بیا پر بله خوا راوځي ښه کندهار دی دلته ګوګل میپس انتن نه ورکوي دی پر ګوګل میپس روان دي سپکه سرخې راس دا سړی موږ سرخې وراره پر دغه سړک رالو اوس یې بېلته کاټ کړل دا څه کیسه ده ولاکه دا څنګه ژوند دی دا څنګه ګریش دی ځای نه کې پیدا کېږي ګوګل میپس کار دی دا خو د ګریش نه ده
ګناه زموږ هم نه ده ګناهګر د نیاز زه ملامت شوم. ملامت بیا دی ګرد عمر تاسې دغه چوک دی پر دغه چوک باندې کټ شوي وو بېلته دغه چوک ته رالو یو ماڼۍ ته راځو ماڼۍ نه درم دا اوس کوم ځای ته موږ ځو ولاکه هغه ملت سټور دی هغه چوک ته رالو ولاکه نوم یې چیش دی دغه چوک اوس نو خدای خبر دلته م څو واره سر راګرځي لاره ورکه ده لاره ورکه ده پر دا خوا کاټ شو نو موږ بالاخره 3 ساعته د ګرځېدو را ګرځېدو د ورکېدو وروسته راورسېدو سسته ولې دا نقشې ولې نه شي کارولی موږ د شاخوا ته راغلي موږ د شا د خوا راغلي هغه دوی د مخ ته خوا غوښتل بالاخره ځای پیدا شو. بالاخره ځای پیدا سو راورسېدلو دا ځای دی احمد لامي وراسته ماشاءالله سونه ډېری مستسي ماشاءالله نو موږ بالاخره راورسېدلو د ډېرو سرګردانۍ وروسته زه هم راغلی ته څه نومانه وینې زه راغلی بیخي ژر ما هسې 3 پاو وکړه 1 ساعت وګرځېدلو دی هم راغلی دی زه خپله راغلی یم ته علي جان چېرې دی ته خو شاګرد یې د علي جان موږ بالا راغلی موږ بالا جان کور پېښوي ولې نو ته چا پرېښولې موږ بالا د علي جان کالي تا هغه باندې اغوستي دي باندې واغوستي اوی ظلم سوی یو بړی بعد سالیا محمد کاکو هم راځي سلامات کاکو نو موږ ګرد سره یو ځای شولو د خیره په یوه کوټه کې د مټران راوتو په مټران کې نو تس نلدل دی هم راغلی دی دا ګرد چیشدار کې ښه بېشکه بېشکه هغه هم لاګ جوړي لا ګرد باندې مال رالی فریدون لاسونه اوبه پرېولي مانه لاسونه پرېولي که اوبه پرېولي مال کتلې مور موږ دعاوې کوو سرخان هم راته هوار شو د خیر سره بالا صحیح دی بیا سرخان بیا هوار بسم الله خیر بالا شروع کړو وروره ما ته مه ګورئ ډاکټر صاحب بسم الله نو موږ بالا ډوډۍ وخوړله د ډوډۍ څخه ډېر وخت بعد دا ویډیو زه کوم ځکه چې موږ په بنډار اخته وو او حاجي صاحب وای دغه دی بس بالا د نن ویډیو د غوندو بیا به سبا پر مایانو سره یا ودرېږه ولاړ ویډیو مه چېروئ هډوکي بند